السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ، سلامت او صحت ولرئ، غواړو چې د نن ورځې په لوست پیل وکړو. ګرانو زده کوونکو، مخکې د نوي لوست د پیل څخه تاسو خو به کورنۍ دنده حتما راوړی وي. کورنۍ دنده ضرور راوړئ، ځکه چې ستاسو په نمرو کې حسابیږي. همدارنګه د نوي لوست د پیل څخه غواړم چې په تیر لوست باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، ستاسو تیر لوست د څه شي په هکله و؟ د ډنډرو یا د ساقو ډولونه. موږ او تاسو وویلې چې ډنډرې یا ساقې مختلف ډولونه لري. بعضې مستقیم ساقې دي لکه د غنمو او نورو، بعضې ساقې دي چې په افقي شکل سره وده کوي، د ځمکې د پاسه لکه ځمکني توت، بعضې د ځمکې لاندې وده کوي لکه الوګان، او بعضې ساقې دي چې پیچ خوري، په نورو ونو باندې تاویږي یا په نورو برخو چې هغې ته موږ پیچي ساقې وایو، لکه اشقپیچان او همدارنګه د لوبیا او نورو بوټو چې په نورو بوټو باندې کلکیږي یا ځان تاووي تر څو وده وکړي، دې ته تاویدونکي ساقې وایي. مهمې دندې د ساقې موږ او تاسو وویلې چې ساقه نه تنها ده چې د نبات پاڼه او میوه او همدارنګه په خپله نبات استوار ساتي، د نباتاتو د توکو یا د موادو د انتقال دنده پر غاړه لري، د میوې د ساتلو دنده پر غاړه لري، او په د زیرمو یا د نباتاتو د ذخیرو لپاره مهمې دندې ترسره کوي. نو ګرانو زده کوونکو، د ډنډرو یا د ساقو د پاسه به څه وي یا په بغلو کې نور د نبات کومې برخې دي چې هغه وده کوي؟ هغه به پاڼې وي. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست د بیولوژي د مضمون د اووم ټولګي د 5م څپرکي د 45 څخه تر 40 صفحې پورې 13 لوست دی، پاڼه دی. نن به موږ او تاسو پاڼه مطالعه کوو، چې البته د دې لوست مهم موخې یا دندې چې موږ او تاسو به د لوست تر پایه هغه ته ورسیږو. اول د پاڼې بېلابېلې برخې به وپېژنو چې پاڼه په خپله څه دی او کومې برخې لري مهمې. همدارنګه پاڼه د نباتاتو د ودې لپاره څه رول لري، څه اهمیت لري، او کارول یې په نبات کې څومره مهم دی، دا باید زده کړو. همدارنګه د نباتاتو د پاڼو په ساتلو کې هڅې وکړو چې دا ذهنیت به موږ او تاسو کې انشاءالله د لوست تر پایه پیدا شي. پیل کوو په خپل نوي لوست باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. پاڼه. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې د نباتاتو په څانګو یا نورو برخو کې دغه هواره طبقه چې تاسو وینئ معمولا ستاسو په نظر راځي، دا پاڼې دي. پاڼې په نباتاتو کې څه رول لري؟ په خپله هم پوهیږئ چې پاڼه معمولا شین رنګ لري. د نباتاتو یا د پاڼو دغه شین رنګه ماده کلوروفیل دی. کلوروفیل هغه مواد دي چې د لمر د حرارت په نتیجه کې د کلوروفیل په موجودیت کې په پاڼه کې غذایي مواد جوړیږي. پاڼه د غذایي موادو د جوړېدو همدارنګه د غازاتو د تبادلې لویه فابریکه ده، ځکه پاڼه په نباتاتو کې ډیر مهم دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، تاسې پوهیږئ چې پاڼه په خپله 2 برخې لري. یو د پاڼې تیغه دی او بل ډنډه دی د پاڼې. همدارنګه پاڼه په خپله که موږ او تاسو د پاڼې یوه مقطع راواخلو په ارزاني شکل سره، مختلفې برخې لري چې دغه برخې به تاسې د کتاب صفحې ته وګورئ. د پاڼې مختلفې برخې تاسو ته په ډېر واضح شکل سره معلومیږي. اول دا برخه یې وګورئ ګرانو زده کوونکو. دا د پاڼې په دواړو خواو کې د اپیډرمس په نوم باندې صفحې دي. دا د اپیډرمس صفحې دي.
همدارنګه د اپیډرمیس د صفحې لاندې دغه طبقه چې تاسو ګورئ دا د پالیساد په نوم باندې دی. همدارنګه دغه لاندنۍ برخه سفنجي برخه دی چې دغه دواړو ته پالیساد برخه چې دا هم نسجونه دي او سفنجي برخه د دې دواړو مجموعې ته میزوفیل وایي. د دې دواړو په منځ کې دغه حلقې چې تاسو ګورئ دا انتقالي انساج دي، زایلم او فولیم دي. دا هم په پاڼه کې دی. او د پاڼې دغه آخري صفحه چې تاسو ګورئ دا د اپیډرمیس لاندنۍ صفحه ده. موږ ویل چې یو پاسینی اپیډرمیس لري یو لاندنۍ. په پاسینی برخه کې یا د پاڼې په صفحه کې د کیوتیکیلا په نوم باندې یوه رون برخه ده د پاڼې د صفحې یا د مخ د پاسه کیوتیکل بعضې ورته وایي. او په د اپیډرمیس په لاندني برخه کې کوچني سوري لري. دغه نقطه کې ډېرې سوري لري، خو دغه په تصویر کې دغه یو سوری تاسو ته ښودلی. دغه سوري د ستوماتا په نوم باندې یادېږي. څه دنده لري ستوماتا؟ ستوماتا ګرانو زده کوونکو په پاڼه کې د غازاتو د تبادلې دنده پر غاړه لري، یعنی کاربن دای اکساید جذبوي او موږ او تاسو ته پاک اکسیجن ورکوي. علاوه د دې نه د همدغې کاربن دای اکساید او اکسیجن په موجودیت باندې قندي مواد هم جوړوي. یعنی پاڼه د موادو د جوړېدو او د غازاتو د تبادلې مهم مرکز یا مهم فابریکه ده. یعنی که پاڼه په نباتاتو کې نه وای نو د نباتاتو وده یا د نباتاتو د غازاتو تبادله یا د میوو جوړېدنه به د ډېرو مشکلاتو سره مواجه کېده. نو د نباتاتو خاصتا د پاڼو په ساتلو کې باید ډېره هڅه وکړو، ځکه چې پاڼې باید بې ځایه قطع نه شي. فقط موږ او تاسو د نباتاتو هغه پاڼې چې زیړې شوي وي د فعالیت نه غورځېدلی وي هغه قطع کولی شو، خو په هیڅ وجه سره د نباتاتو پاڼې باید بې ځایه قطع نه شي، ځکه پاڼه د نباتاتو د غازاتو د تبادلې همدارنګه د غذایي توکو د جوړېدو لویه فابریکه ده. همدارنګه ګرانو زده کوونکو پاڼې نورې برخې هم لري چې هغه د پاڼو رګبندي دی. رګبندیګانې د څه لپاره دي؟ چې بعضې په دوو شکلو رګبندي لري، یعنی موازي رګبندي دي او بعضې رګبندي جال ماننده دی. بیا هم تاسې د کتاب تصویر ته وګورئ. موږ مخکې وویل چې دا د پاڼې تیغه دی او دا یې ډنډه دی. او علاوه د دې نه بعضې پاڼې موږ ویل چې موازي رګبندي لري. تاسې ګورئ د دې پاڼې رګبندي موازي دی او د دې پاڼې تاسې وګورئ چې رګبندي لکه جال په شکل دی، خپرې شکل لري. دغه رګبندي د نباتاتو خاصتا د پاڼو لپاره څه رول لري؟ دغه په نباتاتو کې د موادو د اوبو د انتقال دنده پر غاړه لري. هم پاڼه استوار ساتي او هم د اوبو او موادو د انتقال دندې پر غاړه لري. نن موږ او تاسو څه ولوسته ګرانو زده کوونکو؟ پاڼه مو ولوسته. پاڼه د نباتاتو مهمه برخه ده چې شین رنګ لري. شاید نورې پاڼې نور مختلف رنګونه ولري، خو زیاتره پاڼې شین رنګه پاڼې چې دي کلوروفیل مواد لري. او همدارنګه پاڼې د نباتاتو د غذایي توکو د جوړېدو او د غازاتو د تبادلې، یعنی غازات خصوصا کاربن دای اکساید را اخلي، پاکه هوا اکسیجن موږ او تاسو ته راکوي. او همدارنګه د فوتوسنتیزis د عملیې په نتیجه کې قندونه جوړیږي. دا خوږ مواد چې تاسو په نباتاتو کې ګورئ په همدې پاڼه کې جوړیږي.
نو پاڼه د نبات ډیره مهمه برخه ده. شکل ته تاسې مخکې ولیده متوجه شولې چې که د پاڼو یوه مقطع راواخلو نو مختلف برخې لري. دواړو خواو ته اپیدرمس دی، همدارنګه پاسینی اپیدرمس کې بل صفحه د کیوتیکلا په نوم یادیږي یا د کیوتیکل په نوم باندې دی، او لاندینی اپیدرمس کې کوچني سوري دي د ستوماتا په نوم باندې دی. همدارنګه په منځ کې مختلفې برخې لري چې د پالیسات او سفنجي برخه دی، او همدارنګه چې د دواړو برخو ته پالیسات او سفنجي برخې ته میزوفیل وایي. همدارنګه د زایلم او فلویم برخې هم پاڼه لري چې د انتقالي انساج دی چې د موادو په تیرېدو او راتېرېدو کې مهمه دنده لري. همدارنګه مختلفې برخې موږ او تاسو ویلی شي په مجموع کې دوه برخې لري چې تیغه او ډنډه دی. همدارنګه شکلونه یې مختلف شکلونه دي، مختلف رګبندي لري لکه جالماننده رګبندي او مستقیمه رګبندي. دا اوس تاسو د نن ورځې لوست. اوس به تاسو ته کورنۍ دنده در وسپارم. خپله کتابچې خلاصې کړئ ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو تاسې به پاڼه رسم کوئ. او مختلفې برخې په نښه کړئ. تاسې به پاڼه رسموئ او بیا به وایئ چې پاسنۍ برخه یې څه نومیږي، لاندینۍ برخه یې د پاڼې په منځ کې کومې برخې دي. دا اوس تاسې د نن ورځې لوست په راتلونکي کې به انشاءالله د موازي او جالتور د مرکب او ساده پاڼې تر عنوان لاندې به لوست ته ادامه ورکوو. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.